ګیدړ راغله کوترې ته یې تا ته چا ویل دا ته غمخوار مرغه راته ګوره رښتیا ورته یایي باید موږ درواغ ونه یایي ګوره د رښتیا دا یې نه ورته ما خپل دا یې خپل یې ورته ویلې دغه ده یې راته ویل رښتیا دی یو چې ده باید سړی هوښیار شي سړی وارخطا نه شي دلته راشي تاسې وارخطا شئ ټول د رقم انسانان یاستئ ما خو یو څوک هم نه یو څوک به هم نشي خوړی نه خوري کلپینګ فارین جی ولې ستاسې انسانان یاستئ عقل ده ده کې تاسې مچ وګورئ بزه وګورئ هغه وایي تاسې انسانان یاستئ دا ولې انسانان یاستئ ما خورئ نه یو څه ده تاسې باید ونه ډار شئ ولې دی نه دي نه دي خوري بیا ولې ډارېږي لږ څه سړی ترېږي نه دي سودیس کېږي لا تلاوت کوي باید انسان ونه ترېږي یو څوک دې هم نه خوري دا ټیچران دي هغه استادان دي وایي سټوډنټان تا باندې یو څوک هم کار نه لري نو رښتیا یاستئ وارخطا کېږئ ما خپل مثال دا کتاب چې ما ویل هلته ما ته ډېر شوق مې پیدا شو ما به ډېر شوق د کتاب ویلل نو باید موږ کتابونه بل هفته کې هم راکول شي او باید موږ ګټه ونه وه شاب زبردسته د دې کتاب دوه درې غټې فایدې به ته وایې څنګه یعنې هغه به کومې فایدې یي ته بیان کړي یو دا فایده ده چې د ګیدړ څه وړ هوښیاره وه سړی هوښیار شي یو چې د درواغو د هرې برایي جړ د مثال سړی درواغ ونه یایي او یو چې ده یوه غلطي ده په غلطي ده یوه غلطي ده مثال غلط کار د غلطي وشو باید ته بیا هغه کار نه وکړې ساینسپوهان یا یوه غلطي یعنې کوه خو یوه غلطي دوباره مه کوه کلپینګ فارین زبردست شعر ګډ